دا یوشتمه صدی آغاز دی او دنیا د انټرنیټ او د انفارمیشن ټیکنالوژي او برکت باندې ټوله دنیا یو عالمي کلی شوی دی بلکې انټرنیټ خو د دنیا چې کوم دی یو دفتر ته راپورته کړی دی په دې دنیا کې پکار وه چې په انساني معاشره کې مینه پیدا شوې وه مساوات پیدا شوی وی د ځپلي ولس د هغې د پرمختګ څه لارې چارې راپلټېدلې وې د راتلونکي نسل ماشومانو د هغې د تربیې او د تعلیم ډېر پیاوړي بندوبست او لارې کته شوې چې هغه په ژوند کې مخکې لاړ شي د بدقسمتۍ نه نن دنیا کې دهشتګردي حاوي ده خودکش حملې روانې دي بې ګناه خلک وژلې کېږي ماشومان وژلې کېږي زنانه وژلې کېږي د دې نه یو 40-50 کال مخکې دا دنیا ډېره پرامن وه که سړی به ګرځېده که قومونو دغه له بدله دا مهذب قومونو سفارتونه چې بدلې نو تاسو په دا خیال راغی چې زما نه څه برکات ریږي یا څه دولت ریږي چې دا کسان زما دونه زیات زما سره مینه کوي ما سره دغه کوي او د هغې طرح هرکلی کوو او ویزه به تا ته چې کوم دی په ډېره اسانه چې ته به ورغلې په هغه وخت کې به یې درکړه یو څو ملکونه داسې وو چې هغې په هغه وخت یې نه ورکړه خو ستا نه به یې اډرس واخیسته او په 2-3 ورځې کې به یې ستا کور ته پاسپورټ سره د ویزې در ولېږه نن چې ته بهر دنیا کې ګرځې او ورځې د ویزې ضرورت یې او عزت او حاصلې نو د هغې ته په خپل موټر کې سفارت ته نه شتلی ته به خپل موټر بدرې بیا به په سفارت خانو په بسونو کې ځې او هلته کې به په ګنټو خو دې ته انتظار کوي چې ستا نه کاغذات والي او که نه او چې کاغذات د نه والي نو بیا په ورځو انتظار کوي چې تا ته ویزا حاصله شي دا په دې وجه باندې دغه وشو چې نن په دنیا کې بدامني راغله دهشتګردي راغله خودکش حملې راغلې اوس دا خرابي یا د دغې چې څوک دهشتګردي کوي څوک خودکش حملې کوي څوک ترهګیري کوي دا د مخ نه لر کېدلو او د دنیا امن راوستل دا یوازې زما په نسبت باندې دا په زور نه کېږي دا په وسله نه کېږي دا په قوت نه کېږي ټیک دی چې قوت به چې کوم دی نه پکارېږي خو دا به په دې کېږي چې د دې دهشتګردۍ د دې ترهګیرۍ د دې خودکش حملو دا ذهن چې د منځه ویوړی شي نو د هغې عوامل به لر کول غواړي او په دې عواملو کې د ټولو نه لوی عامل چې کوم دی هغه دا دی چې ډېر قومونه په دنیا کې داسې دي چې هغې ځان ته د ټولې لارې بندې هغې ته ښکارېږي هغې ته د پرمختګ لار نشته هغې ته په دنیا کې د مساوات او د برابرۍ درجه نشته د هغې حقوقو باندې د هغې په اسبابو د هغې په عواملو باندې د هغې په دولت باندې نور قومونه چې کوم دی نو هغه قابض دي دې ته دا لازمي خبره ده چې د انسان په فکر کې یو مایوسي پیدا کوي یو د ناکامۍ یو تریخوالی پیدا کوي یو نفرت پیدا کوي نو دا نفرت چې پیدا شي بیا دا شعور په هغې کې نشته چې کوم د چا د لاس نه د چا د وجې نه چې دا نفرت او دا غصب شوی دی چې هغه ته ځان ورسوي نو هغه ځان وژني او بېګناه خلک وژني نو لازمي ده چې کوم حاوي قوتونه دي د هغې د ټولو نه زیات فرض جوړېږي چې د قوت سره په دې باندې هغه غور وکړي چې کوم قومونو سره زیاتې شوې دي هغه د محرومۍ په حالت کې پراته دي چې د هغې هغه زیاتې چې کوم دی نو د منځه ویسي او هغه چې کوم دی د هغې هغه محرومۍ هغه ختم کړي چې په هغې کې یو اعتماد راشي او د ژوند په میدان کې
هغه د برابر حصو اغستو جوګه شي. په دې سلسله کې به زه د خپل پښتون افغان قوم ذکر وکړم. دا یو قوم دی، یو وحدت او یو وحدت دی. د دې قومي وحدت چې کوم دی نو د دې فطري حق دی، د دې چې کوم دی انساني حق دی، د دې آئیني حق دی، د دې قانوني حق دی. او په 1893 کې دا قوم چې کوم دی چې په هر اړخ یو وحدت دی، دا انګریز چې د پښتون افغان خاورې ته راغی د خپل مفاداتو لپاره او هغې مړه کړه، د هغې د قوت ماتولو لپاره چې کوم دی نو دا قوم څلور ټوکړې کړو. د پښتون جوړه صرف دا و چې انګریز په هغه باندې د حملاور بحث راغی او هغه د خپلې خاورې په مړانه باندې دفاع وکړه. د دغه قوت ماتولو لپاره چې کوم دی انګریز دا قوم په 1893 کې چې کوم دی هغه څلور ټوکړې کړو. هغه چې هغه څلور ټوکړې کړی دی تر اوسه پورې چې کوم دی نو دا څلور ټوکړې کړو. پښتانه شته، زه دا خبر کوم، څلور ټوکړې شته خو قوم نشته. نو چې قوم نه وي وده به څنګه کوي، ترقي به څنګه کوي، اطمینان به څنګه راځي، آرام به څنګه راځي، امن به څنګه راځي. نو زه دغه حاوي قوتونو ته دا وایم چې د دنیا د امن دپاره، که د پښتنو دپاره نه د افغانانو دپاره نه، د دنیا د امن د راوستو دپاره ستاسو فرض جوړېږي چې دا ځپلي قومونه چې هغه که پښتانه دي نن په دنیا کې او که نور قومونه دي، دا ترهګیري د دې بنیاد چې کوم دی د فلسطینیانو نه شروع شوی دی. نو فلسطینیان ځکه شروع شو چې هغه د خپل کور نه د خپلې خاور نه ویسته او اسرائیل چې کوم دی نو هغه د ټولې دنیا نه راغونډ کړه او هلته کې د هغې دپاره یو حکومت جوړ کړو. فلسطینیانو ته دا ټولې لارې بندې شوې. لازمي خبره ده چې د هغې نتیجه به مایوسي راتله او د مایوسۍ نتیجه به همدغه ترهګیري او خودکش حملې او دا راتلې. نو د دنیا کې چې کوم قومونه دي چې هغې سره دا عمل شوی دی هغه نن د مایوسۍ په حالت کې پراته دي، که هغه فلسطینیان دي، که هغه چې کوم دی پښتانه دي، که هغه کشمیریان دي، که هغه نور قومونه دي چې هغه په دې حالت کې پراته دي. باید چې دغه حاوي قوتونه چې کوم دی د دې ټولو مرستو له په دې خاطر عمره شي، د انسانیت بل خاطر عمره شي، خو د انسانیت نه زیات په دې خاطر راشي چې دنیا کې امن راشي، او چې امن راشي نو د دغه حاوي قوتونو مفادات به مخکې ځي. لکه اوس دلته کې د پښتنو خاورې ته، د افغانانو خاورې ته، افغانستان ته امریکا او د ناټو فوجونه راغلي دي. هغه ټیک دی چې هغه خپل عالمي مفادات لري، هغه دلته کې د دې لپاره راغلي دي چې د چین مخنیوی وکړي، هغه د دې لپاره راغلي دي چې د وسطي شام منابع په خپل تصرف کې راولي. په دې وسره د پښتنو سره تضاد نشته د مفاداتو، چې پښتانه په دې حیثیت کې نه دي چې هغه د دغه منابعو دعوه وکړي او هغه چې کوم دی نو د دغه قوتونو د مخنیوي دعوه وکړي، هغه د زیات خپل قومي وحدت غواړي. نو که د پښتنو سره په دې لړ کې چې د هغې قومي وحدت حاصل شي، مرسته وشي، نو هم د دغې مفاداتو د دغې قوتونو مفادات به چې کوم دی حاصل شي، ځکه چې دا قوم په څلور ټوکړې پروت دي، امن نشي راتلی. ځکه د هغې یو ساده دا مثال دی چې یو وجود تا په منځ نیم کړي د هغه وینه نه بندېږي، چې تر څو پورې هغه ګنډلې نه وي هغه وینه نه بندېږي. نو که دا وحدت راشي دلته کې به امن راشي، چې امن راشي نو د دغې قوتونو مفاداتو ته به لاره واره شي او د دې قومونو سره به چې کوم دی اطمینان راشي، هغې ته به هم د خپلو بچو مستقبل روښانه ښکاره شي. چې هغې ته د خپلو بچو مستقبل روښانه ښکاره شي نو هغې چېرې نه بیا ځان وژني نه بل وژني، اول دا کوشش کوي چې د خپلو بچو مستقبل روښانه کړي، هغه مخکې بوځي. نو زه د دنیا دغه لوی قوتونو ته دا وایم
چې په دې اړخ باندې تاسو کوئ تاسو حقیقتا ترهګري د منځه وړئ تاسو دهشتګردي د منځه وړئ نو د قوت سره به تاسو زیات غور او زیات اقدامات په دې لړ کې کوئ چې هغه عوامل د منځه لاړ شي چې د کومو عواملو په نتیجه کې چې کوم دی نو دا ترهګري او دهشتګردي منځته راځي په دنیا کې یوازې پښتون قوم نه دی تقسیم شوی نور قومونه هم تقسیم کړی شوي دا حوي قوتونو خپل مفاداتو لپاره دا هڅه په وخت کړي دي لکه مثلا دلته کې موږ په المان کې ناست یو نو الماني قوم هم هغه حوي قوتونو د دویم عالمي جنګ نه پس څلور ځای کړی و چې وروسته بیا په مشرقي او مغربي جرمني یادېده خو داسې وشوه چې د المانیانو سره د اولې ورځې نه دا فکر و چې هغه خپل قومي وحدت حاصل کړي د دې نه بغیر بله لار نشته که هغه د دنیا په قومونو کې به خیزي نو خپل قومي وحدت به حاصلوي چنانچه په دې لړ کې مغربي جرمني حکومت دا خپله فریضه وګڼله چې د دې دپاره چټک ګامونه والي او په هغې کې د ټولو نه لویه خبره دا وه چې هغه دې حده پورې و چې په مغربي جرمني په پارلمان کې د مشرقي جرمني دپاره به هغې کرسۍ چوکۍ خالي ساتلې او چې دلته کې څونه ګوندونو د ټولو ذهن دا و چې هغه یعنې قومي وحدت حاصلول دا د هغې فرض دي او دا د هغې ذمهواري ده او د دې نه بغیر دا نشي کېدی چنانچه چونکې هغې یو حساس شعور لره نو په 15 کاله کې پس چې کوم دی نو هغې یعنې خپل قومي وحدت حاصل کړ حالانکې مغربي جرمني چې کوم دی هغه دونه قرباني ورکړه چې په هغه وخت کې چې قومي وحدت د المانیانو دغه کېده نو د مغربي المان د مغربي جرمني اقتصاد په یورپ کې مخکې روان د دې اتحاد سره د هغې هغه د اقتصاد د پرمختګ هغه رفتار چې کوم دی په ځای ودرېده ځکه چې مشرقي جرمني ډېر شاته پاتې شو او مغربي جرمني دا وکړو چې دو ښارونه یې خویندې او وروڼه ښارونه کړه چې هغه د ځان سره چې کوم دی نو هغه خپل ورور او دا چې کوم دی نو د ځان سره راکاږي لیکن جذبه یې دونه وه چې دا هر څه ته وشو چې زه دلته کې المان ته راغلی وم او د دې اتحاد نه میاشتې ونیمه پس په مان ښار کې د هغې د پارلمان څه غړي وو د شویله مشران ناست او زه ورغلم ما ورته ویل چې تاسو زه مبارکي در کوم چې تاسو خپل قومي وحدت حاصل کړو ورسره مې دا خبره وکړه چې تاسو ډېر لوی قیمت ادا نه کړو نو دا نه چې دغه ځای کې څوک ناست وي چې یو خبره وکړه نور به امین وي نه هر یو کس په دې ګواښ شو چې مارک د قومي وحدت په مقابله کې هېڅ حیثیت نه لري ما څه ملګرو ته ویې چې دې په ذهن کې دا نه ناسته چې ما ته یو طرف ته قومي وحدت شي او بل طرف ته دولت شي نو زه به په دولت ورکوم که نه جرمنیانو 15 کاله کې خپل قومي وحدت حاصل کړو زموږ 14 کاله کېږي چې موږ تقسیم پراته یو په موږ کې نه دا حرکت نشته دا جنبش نشته په قوم کې چې هغه د خپل قومي وحدت لپاره چې کوم دی یعنې پیاوړي هلې ځلې وکړي د دې خپل وجوهات هم دي هغه وجوهات یې دا یو خدا دي چې کله دا تقسیم انګرېز وکړو نو د هغې نه پس هم انګرېز په دغې منطقه کې اویا اتیا کال حکمران پاتې شو لہذا چاته دا جرأت نشو کېدی چې هغه راپاسي او د خپل قومي وحدت دپاره خبرې وکړي افغانستان چې کوم دی هغې باندې چې کوم امیر هغه رانغی خو کېنولی شو هغه ته دا ظاهره وه چې کوم ما د قومي وحدت خبره وکړه تصور مې هم وکړو هسې خو د هغه فرض وي چې خپل قوم د وحدت هلې ځلې شروع کړي وی هغه ته دا علم و چې که ما تصور هم وکړو بیا به زه امیر نه یم نو هغه په ځای د دې چې د قومي وحدت لپاره هلې ځلې کړي وی هغه د لاندې پښتون سره
د نفرت پیدا کولو شو. لاندې ګڼو مشرانو چې کوم دی د انګریزانو خلاف د ازادۍ لپاره ډېر اوږد جدوجہد کړی دی، خو دې کې د بدقسمتانه یو مشر هم د قومي وحدت په بنیاد د انګریز نه خپله مشري ونه غوښته، د ازادي ونه غوښته، هغې خپله ازادي د هندوستان د ازادۍ سره وګڼله. اوس د پښتنو خاوره د برصغیر هند حصه نه ده، دا د برصغیر هند او د وسط ایشیا په منځ کې پرته ده. پښتنو د په تاریخ کې چا هندوستاني نه دی ویلي، خو د ده روح چې کوم دی هغه په ځای د خپلې نیمې شمال ته د ګرځېدو جنوب ته وګرځېد، او هغه درس چې هغه انګریز راښودی او هغه نور زیات شو. دا وجوهات دي. بله دا چې انګریز افغانان پښتون قوم څلور ټوکړې کړ، نو په یوه ټوکړه خو هغه زوړ نوم افغانستان پرېښود، خو چې د هغې نه کوم درې ټوکړې بهر کړې، په هغې په یوه ټوکړه باندې یعنې هغه زوړ نوم رانغی، هغې له داسې نومونه ورکړو چې د هغه زوړ تاریخ د هغه زوړ نوم د سره د هغې نشاندهي نه د سره نه کېږي. یو حصه چې هغه نن د بلوچستان په صوبه کې هغې ته برټش بلوچستان وایي، بلوچ په هغې کې یو کس نه و، د انګریزانو خاوره نه وه چې برټش بلوچستان و، پښتانه سر په سر نو یې برټش بلوچستان. قبایل چې د ډیورنډ د کرښې او د لاندې د هغې نه بله کرښه چې کوم ده چې د هغې نه لاندې رات دی، د دې په منځ کې قبایل، نو دا نه چې افغان قبایل یا پښتون قبایل، نه صرف قبایل. قبایل خو ټوله دنیا کې دي، کم قبایل د لاندې چې کومه کرښه وه چې د هغې نه د حکومت هند سرحد شروع کېده او د هغې نه لاندې ته رات وی سیټل ایریا ورته وی، هغې له شمال مغربي سرحد نوم ورکړو. شمال مغربي سرحد څه نوم نه دی، تشخص د سره چې کوم دی نو هغه سره پاتې نه شو. نن یعنې موږ په پاکستان کې یو چې هلته کې موږ خپل تشخص غواړو چې قومونه حسابوي، خو دا وایي چې پنجابی دی، سندھی دی، بلوچ دی، پښتانه دي، لیکن چې ته خپل تشخص غواړې هغه د هغې انکار کوي، هغه تا ته تشخص درکولو ته تیار نه دي. ما په خپل اولني تقریر کې د پاکستان د قومي اسمبلۍ په تاریخ کې په اول وار باندې خپلې صوبې نوم صوبه پښتونخوا واخیسته چې په هغې یو ډېر لوی بلوچ سپیکر زه منې کړم چې دلته کې صوبه پښتونخوا نوم په پاکستان کې هېڅ ځای نشته. مسلم لیگ والا پاسېده، جماعت اسلامي والا پاسېده، یو هنګامه یې جوړه کړه، سپیکر ته یې وایي چې دی د آیین خلاف ورزي کوي، دا ته منع کوې، دی نه منع کېږي. یو کس دې مکې اواز وکړو چې د پاکستان ماتوي، سپیکر ماتوي ته یې نشي ویلی. ما سپیکر صاحب چې د کوم آیین خبرې دی کوي، دې آیین ما له بنیادي حقوق راکړي دي او په بنیادي حقوق کې اولنی حق دا دی چې زه د تقریر او د تحریر ازادي ما راکړې ده، نو که هغه زه د پارلمان د غړي په حیثیت باندې په پارلمان کې نشم استعمالولی، زه به کوم ځای کې استعمالوم؟ نو هغه بیا ما ته وایي چې ته ویلی شي، خو د خپل ګوند طرف نه ما زه د نواز شریف خلاف چې کوم دی د وزیر اعظمۍ منصب ته ولاړم، نو ما ورته وایي چې الیکشن هغه ګټلی دی، وزیر اعظم هغه ناست دی، زه خو چې خبره کوم د خپل ګوند طرف نه کوم، او زه په استحصال باندې خبره کوم، نو د دې نه لوی استحصال شته چې زه پښتون یم، د پارلمان غړی یم، زه خپل تشخص غواړم، ما له څوک تشخص نه راکوي، نو د دې نه زیات استحصال څه دی؟ اوس د دې باوجود هم چې کوم دی، یعنې زموږ 14 کاله تېر شو، خو په پښتنو کې هغه جنبش نشته، هغه احساس نشته، هغه پاڅون نشته چې هغه راپاڅي او یو غورځنګ جوړ کړي او د خپل حق چې کوم دی په دنیا ومني او حاصلې کړي. په دې حالاتو کې چې هلته کې دا حالت دی چې هغه پاڅون او هغه جنبش او هغه احساس نشته، نو دلته کې زما په نسبت باندې ما بله ورځ د کبیر ستوري د پتلین په موقع باندې خپل هغه ورونو ته چې هغه نن د ملک نه بهر په یورپ کې دي، هغه په امریکا کې دي،
هغه د ترقي یافته ملکونو ته رسېدلي دي، هغې ته په هغه وخت کې ما خواست کړی. اوس هم په دې وینا کې دا خواست هغې ته کوم چې په دې حالاتو کې ستاسو ذمهواري د ټولو نه زیاته جوړېږي. ستاسو په اوږو باندې ذمهواري راځي چې تاسو راپاسئ او د خپل اواز چې کوم دی دا دنیا ته ورسوئ، ځکه چې تاسو په داسې منطقو کې اوسئ چې هلته کې ته په فوټپات خبره وکړې نو هم ټولې دنیا ته رسي. زموږ په منطقه کې چې سل تنه مړه کي د هغې نه څوک نه خبرېږي. نو ستاسو ذمهواري ډېره زیاته راځي چې د قومي وحدت خبره، د پښتون افغان قوم د حق خبره دا دنیا ته ورسوئ او دا په انټرنیټ هم راشي، دا په سافټویر کې هم چې راشي، دا په چینلونو کې هم چې راشي، دا په انفارمیشن چینلز کې راشي چې دنیا ته دا ورسي. نو زه یو وار بیا دلته کې د خپل وروڼو ته دا وایم چې تاسو باندې د ټولو نه زیات ذمهواري راځي. او که تاسو واقعي د دې ذهن یې چې زموږ قومي وجود نشته او د قومي وجود د حصول نه بغیر زموږ حق نشي قایمېدی، موږ پرمختګ نشو کولی، نو بیا چې کوم هر سړی چې د پښتنې مور نه پیدا دی نو په هر یو ذمهواري ده، خو په تاسو باندې د ټولو نه زیاته ذمهواري دا ده چې تاسو ته مواقع حاصلې دي، تاسو ته سهولت حاصل دی، تاسو ته ذرایع حاصلې دي. باید چې تاسو د خپل ذهن د دغه ذرایعو په ذریعه باندې دنیا ته ورسوئ او د پښتنو د قومي وحدت چې دا د هغې د فطري حق دی، دا د هغې قانوني حق دی، دا د هغې آئیني حق دی، دا حق چې کوم دی یعنې هغې ته زر تر زر د لاسه شي. بل طرف ته چې کوم دی نو په دې باندې د چستۍ او د چټکوالي او د زیات کار چې شپه ورځ دې ته توجه لازمه ده. په دې هم ده چې زه د څو کالو نه دا خبره به ما کوله چې زموږ دا منطقه په دې حالت نه پاتې کېږي، دې کې تبدیلي را روانه ده. خو هغه وخت به ما دا وی چې زما هغه سیاسي حس ما ته دا وایي چې تبدیلي روانه ده، خو زه په دلیل دا نشم ویلی چې څنګه را روانه ده. اوس چې د امریکې او د نیټو فوجونه افغانستان ته راله نو زه دا وایم چې دا د هغې تبدیلۍ اولنی قدم دی، دا د هغې آغاز دی. نو که دا تبدیلي راځي او په دې وخت کې چې کوم دی زموږ قومي خوله نه وي، زموږ قومي ترجمان نه وي، زموږ قومي وحدت نه وي، زموږ قومي مټې نه وي، نو هغه تبدیلي که راشي نو هغه حاوي قوتونه به د خپلو مفاداتو لپاره استعمال کړي، هغه زموږ مفادات بیا د هغې مخې ته نه وي. نو باید چې دې تبدیلۍ کې زموږ یو مؤثر اواز وي او هغه اواز چې کوم دی هغه دغه قوتونو ته ورسي چې کله دا تبدیلي راځي نو چې موږ په دغه تبدیلۍ کې ځکه چې زموږ په خاوره کې راځي به زموږ د حقوقو چې کوم دی نو فیصلې به کېږي، زموږ د دولت او زموږ د خاورې د حاکمیت فیصلې به کېږي. نو د دغې خاورې حاکمیت د پښتنو افغانانو حق دی، د هغې د منابعو باندې د دې حق دی، د هغې خاورې په ټولو وسایلو باندې د دې حق دی. نو باید چې دا راځي چې په هغې کې د پښتنو قومي وحدت هم حاصل وي، پښتنو ته په خپلو منابعو او په خپلو وسایلو اختیار هم حاصل وي. په دې دپاره چې کوم دی زه بهر چې کوم زموږ وروڼه په دې ترقي یافته ملکونو کې اوسي زه هغې ته خواست کوم چې دا د ټولو نه زیات د دې ذمهواري راځي چې په دې لړ کې خپل شپه ورځ هلې ځلې وکړي. زه منم چې دلته کې هر سړی وزګار نه دی، 8 ګنټې کار کوي، په منډه دی، خو د دغې باوجود هم د دې دا فرض راځي چې دې ته وخت وباسي، ځکه چې دا د هر څه نه یعنې دا مهم خبره ده چې دا مخکې کړي. ما په افغانستان کې د افغانستان صدر ته حامد کرزي صاحب ته هم دا خواست کړی په ملاقات کې چې باید چې دلته کې امریکایان چې کوم د واکدار دي د هغې سره اختیار دی چې هغوی ته دا خبره وښودلی شي
چې زمونږ د پښتنو او ستاسو تصادم چې راغلی دی دا اتفاقي دی، دا اتفاقیات دي. دا چې کوم دی یعنی یو لابودي خبره نه ده، ځکه چې زمونږ او ستاسو د مفاداتو تضاد نشته. تاسو دلته د سپریم پاور مفاداتو راغلي زمونږ نه دي، نه موږ دعویدار یو. دلته کې موږ خپله د زیات خپل قومي وحدت غواړو، نو هغه ستاسو د مفاداتو مخې ته یعنی حال کېدی نه شي، تصادم ورسره نه راځي. که د پښتنو قومي وحدت حاصل شي، امن به راشي، ستاسو مفاداتو ته به سویه سمه شي. او ما وی چې په دې وینا کې په دې تعلق کې که ستا حیثیت خدای مګر دې ویجن شو، نو دا بیا تا ته هم تاوان دی او ستا قوم ته هم تاوان دی. که ستا حیثیت د دې کې د برابرۍ شو، د یو اتحادي شو، د مساوي بنیاد شو، نو دا تا ته هم ګټه ده، ستا قوم ته هم ګټه ده. نو باید چې دې کې ستاسو چې دا خبره هغې ته ورسي، خو چې په د برابرۍ په بنیاد باندې ورسي. د افغانانو د خودمختارۍ، د هغې د حاکمیت، د هغې د حکمراني، د هغې انا، د هغې چې کوم تاریخ پاتې شوی دی چې هغې ته سوزک پکې ونه رسي. د پښتنو د دې تاریخ د دې تقسیم نه مخکې د افغانانو پښتنو تاریخ دومره سرلوړی پاتې شوی دی، دونه د افتخار وړ پاتې شوی دی چې د دنیا ډېر قومونه چې ډېر کم قومونه به داسې چې هغه د دغه لیول باندې افتخار کولی شي. خو د بده مرغه د دغه تقسیم نه پس پښتانه افغانان د ژوند په هر اړخ کې ډېر شاته پاتې شوي دي. تعلیم کې ډېر شاته پاتې شوي دي، اقتصاد کې ډېر شاته پاتې شوي دي، په معاشرت کې ډېر شاته پاتې شوي دي. باید چې دې طرف ته چټک توجه وشي چې د هغه قوم چې د هغې تاریخ دونه سرلوړی پاتې شوی چې هغوی بیا خپل وجود وحدت قومي بیا ومومي، وجود خپل بیا ومومي، چې هغه د دې پسماندګۍ نه، د دې زوال نه هغه راوځي او د دنیا په قومونو کې هغه سیال شي او د خپل ماضي چې کوم د هغې دی چې هغه دونه سرلوړی دی چې هغه حیثیت ته بیا ورسي دنیا کې. د ملي وحدت او قومي وحدت کې دغه فرق دی چې په ملت کې ډېر ګڼ قومونه دي چې هغې کې پښتانه هم دي په افغان ملت کې، خو تقسیم شوی یوازې پښتون دی، د دې ملت نور قومونه نه دي تقسیم شوي. اوس چې ته دا تقسیم بحال کې نو خو قومي وحدت به وایي، ځکه چې یو قوم تقسیم شوی دی. افغان ملت چې کوم دی نو هغه نه دی تقسیم شوی. که ته د ملي وحدت خبر راکړې نو نور قومونه خو په خپل ځای دي، هغه په دې وحدت کې دي، خو د افغانانو د پښتنو خو څلورمه حصه په هغه کې پاتې ده. نو دا ملت چې کوم دی دا نیمګړی دی، دا کنډو دی. نو دا موږ ځکه قومي وحدت خبره وایو چې ملت په خپل ځای دی، خو په دغه افغان ملت کې نن د پښتنو د افغانانو څلورمه حصه شامله ده، درې حصې دې بهر شوي دي. اوس چې ته افغانان چې کوم دی هغه دې ملت ته راولې نو اول به د هغې قوم چې کوم تقسیم کړی شوی دی هغه وحدت به بحال کړې، نو بیا به چې کوم دی نو هغې جمع لځي. نو په دې وجه باندې چې کوم دی چې د خلکو ذهن ته کښېني، موږ دا وایو چې پښتانه ما به یو مرکه کې چې کوم دی قاضي حسین احمد ته وایي چې ته د اسلامي امت خبر کړې، یو مسلمان هم د اسلامي امت خلاف نه دی چې مسلمان دی، هغه به څنګه د اسلامي امت خبر کړي. خو ته اسلامي امت چې کوم دی په کوم شکل کې ورځي، مصری خود مصری په شکل کې ورځي، شامي د شامي په شکل کې ورځي، سعودي د سعودي په شکل کې ورځي، اردني د اردني په شکل کې ورځي، ترکیه د ترکي په شکل کې ورځي. نو ته اول خپل یو وجود قائم کړه، نو چې قائم شو بیا به خود ته چې کوم دی اسلامي امت ځي. نو دلته کې موږ دا خبر ورونه چې کوم دی نو هغې ته دا وایو چې یو افغان ملت کې چې کوم یو بنیادي اکثریت قوم هغه تقسیم شوی دی. اوس باید چې د دې وحدت راشي نو افغان ملت به یعنې قوي ځکه چې دا د افغان ملت حصه ده. نو په دې وجه باندې موږ ملي وحدت په ځای باندې قومي وحدت خبره. خان الله د اوسني افغانستان د هرات والي استاد عطا د افغانستان د جنگ نه پای ته رسېدنه
علت د ډیورنډ د کرښې د نه پېژندلو سره وتړل. تاسو په کوم خپل بیان ما د ستوري پتلین کې او په هغې کې ما د دې ذکر کړی دی او چې کله د هغه بیان د پاکستان په اخباراتو کې چاپ شو راغی نو ما په دویمه ورځ اخباراتو ته بیان ورکړ چې زه عطا محمد نور صاحب ته دا خبره کوم چې که پښتانه خپل قومي وحدت حاصل کړي نو عطا محمد نور صاحب ستا وزن به د دې شته نه که یو فصل نه نو یو پلس به خامخا زیاتېږي. نو ته چې د ډیورنډ کرښه مستقله سرحد ګرځې نو د هغې مطلب دا دی چې پښتانه مستقل طور تقسیم پاتې شي. نو که پښتانه مستقل طور تقسیم پاتې شي نو یوازې ستا د دې رور چې په افغان ملت کې تا سره چې کوم دی دا قوم و یوازې به د هغې تاوان ونه شي ستا هم تاوان دی. نو ستا فرض جوړېږي چې ته راپاسې او دغه د غاصب د لاس کرښې چې کوم دی هغه د منځه وځي او دا قوم چې پښتون چې ستا سره په دې افغان ملت کې و دا سره خپل وجود بیا ومومي نو یوازې د ده کنډه په سر ته نه رسېږي یوازې د ده وزن به نه زیاتېږي د دې سره به ستا وزن هم د دې نه یو فصل زیاتېږي که یو فصل نه وي له یو فلس به خامخا زیاتېږي. نو په دې وجه باندې چې کوم دی یعنې دا چې ستا کوم ذهن دی نو دا صحیح نه دی. او بله دا ده چې ته په دې منطقه کې زه مې دا یقین دی دا مې عقیده ده چې تر څو پورې پښتنو قومي خپل وحدت حاصل کړی نه وي په دې منطقه کې امن نشي راتلی او چې امن نه وي ټولو ته به تاوان وي. خان لالا که تاسو د پښتنو قومي وحدت غواړئ نو په افغانستان کې به داسې په اوسني افغانستان کې به داسې خلک ووایي چې که هلته نور قومونه وي هغوی به هم بیا خپل ځان له والی وغواړي یا به هغوی هم دا وغواړي چې د خپلو همغه قوم سره تړلو ګاونډیو هېوادو کې یو ځای شي. په دې هغه باندې تاسو څه نظر لرئ؟ دا خبره چې کوم ده زموږ په ډېر مخکې ډېر کلونه کېږي چې زه زموږ افغانان وروڼه یعنې موږ ټول افغانان یو خو دې تقسیم یو دا دغه مو جوړ کړی دی چې موږ د ډیورنډ د کرښې نه بره پښتنو وروڼو ته افغانان وایو د لاندې چې کوم دی هغه ته پښتانه وایو او هغې هم چې لاندې افغان ذکر شي نو هغه د ډیورنډ د کرښې نه بره خیال کوي چې هغه پښتانه دي. چې پښتون ذکر شي نو هغه د ډیورنډ د کرښې نه لاندې افغانانو ګڼي نو هغه زمونږ افغانان وروڼه چې کوم دی د هغې غونډه وه رسول امین ما ته ټلیفون وکړو زه هغه وخت کې په اسلام آباد کې د پارلمان غړی وم ما ورته وویل چې زه به درشم موږ یو وروڼه یو په ځای دی چې تاسو دونه ګڼ راځئ زه رالم او هغې شړونکی چې کوم دی موږ چې د کور نه بار شي موږ هغې ته شړونکی وایو شړلې شوی نو زما مشر ورور و هغه به وایي چې که د شړونکي نه غواړي خبر وایي هغه مولوي نه کوله ځکه چې د ده څه حقوق نه وي نو د ده ته ټولې لارې بند دي نو فریاد کوي نور خو څه دغه نه مناز او هغه دی خپل فریاد کوه نو اخر کې ورته ما وویې چې تر څو پورې قومي وحدت پښتنو خپل نه موندی نو تر هغې پورې چې کوم دی نو دا کشالې دا مصیبتونه دا ستړې دا کنډونه سر ته نه رسي که یو ورځي لس بدو راشي نو هغې کې جرنیل کټه واضح خدای دې وبخي چې بیا وروسته چا شهید کو په پېښور کې هغه ما ته وویې چې خان دا خبره تاسو کولی شئ موږ یې نه شو کولی ما ورته جنرال صاحب ته ولې نه شي کولی وایي چې که موږ دا خبره وکړو نو ازبک به د ازبکو سره د یو کېدو خبره وکړي ترکمن به د ترکمنستان سره د یو کېدو خبره وکړي تاجک به د تاجکستان سره د یو کېدو خبره وکړي او دغه شان به افغانستان تجزیه شي. نو ما ورته وویل چې جنرال صاحب کوم افغانستان به تجزیه شي چې هغه احمدشاه بابا د قوم په مرسته جوړ کړی و هغه افغانستان که د انګرېز جوړ کړی دی دا افغانستان نو ما وویل چې احمدشاه بابا د قوم په مرسته جوړ کړی و هغه خو په 1893 کې
انګريزانو تجزیه کړی دی او ما ورته وویل جنرال صاحب تا منلی دی خو په هغې خو کم از کم زما ذهن دغه کوو چې تا ته دروني طور دونه خود مختاري وه چې ته پکې جنرال کېدی شوې نو تا خپله جنرالي زما سره نه شریکوله اوس ما ورته وویل چې جنرال صاحب حالت بدل دی اوس ته به یې کوړی شهود کې زه به خپل کوړم تا ته که د شاتو د مچو د ډالرو پورې چې کوم دی نو راځي خو پردی دي ستا بچی په پردي چت کې ناست دی زما بچی چې کوم د خاورې چت دی خو په خپل چت کې ناست دی نو زه نن خپله شتمني ستا د نېستۍ سره شریکوم ته دې ته نه تیار او چې دا نه تیار نو دا قوم به کله یعنې قام کېږي وحدت به کله راځي و ما وایي زه تا ته دا تپوس کوم چې ته وایې چې ترکمن به د ترکمنستان سره د اوږدو خبرو وکړي تاجک به د تاجکستان سره د اوږدو خبرو وکړي ازبک به د ازبکستان سره د اوږدو خبرو وکړي نو ما وایي زه تپوس کوم چې که دا خاوره چې په کوم باندې په افغانستان کې ازبک زموږ وروڼه افغانان اوسي په کومه خاوره چې زموږ تاجک افغانان وروڼه اوسي په افغانستان کې په کومه خاوره چې ترکمن افغانان زموږ وروڼه اوسي که دا افغانانو د ترکمنستان د ازبکستان د تاجکستان نه راشو کولی نو بیا خو د هغې حق دی ته به یې منې زه یې منم د هغې حق دی چې هغه خپله خاوره واپس ویسي خو که دا زموږ دغه وروڼه راغلي او دلته کې افغانستان افغانانو هغې له پناه ورکړي نو بیا دا یو حق خو لازمن دی چې په افغانستان کې بل افغان ته کوم حقوق حاصل هغه به دې هم حاصل که زیات دی نو کوم خوشحاله به راکړي خو دا حق خو نه راځي چې د افغانستان خاوره والي او تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان دې ویسي دا خو د افغانستان خاوره ده دې راغلي دي یعنې موږ سره دلته کې تېره شوي دي نو دا ما ورته وویل چې دا ستا فرض دی چې دغه خپل وروڼه چې کوم دی هغه ته دا وښیې دا حقیقت ورته وښیې چې دا ستاسو د مفاداتو خلاف نه دی بلکې ستاسو د مفاداتو په حق کې دا پرېوځي او دا نه چې تاسو زموږ مخنیوی وکړئ ستاسو فرض راځي چې زموږ نه زیات چې ملا وتړئ او موږ سره په دې کې کومک وکړئ ما د پاکستان په قومي اسمبلی کې په اول وار باندې د پښتنو په قومي وحدت باندې یو تفصیلي تقریر کړی چې هغه په ریکارډ باندې هم دی او هغه یو کتاب کې چې زما ملګرو کړی دی چې زما یو ولس تقریر پکې دی په هغې کې هم چاپ دی د پښتونخوا غږ په نوم باندې هغه کتاب هغې کې چې کوم دی نو او چې کله ما دا تقریر وکړو د پښتنو قومي وحدت دغه زما یو بل پښتون رول چې هغه هم د اسمبلی غړی و هغه ما ته وایي چې ډېره تیزي دې ونه کړه ما ویې ولې نو وایي چې پښتانه یو کېږي قومي وحدت راځي خو د ډیورنډ کرښه به د منځه ځي دا خو به وي نو وایي چې د ډیورنډ کرښه چې کوم دی هغه پاکستان خپل بین الاقوامي سرحد ګڼي او د سرحداتو خلاف خبره کول چې کوم دی دا غداري ده او سزای پانسي ده نو ما هغه وخندل ما هغه ته وویل چې زه تا ته یو خبره کوم چې د خبرې کولو خپل انداز وي دې زما ګرېوان ته لاس غورځولی شي خو ما د دې د هغه مشر چې چا دا مفکوره پیش کړې ده د پاکستان د هغه حواله ورکړې ده نو ما وایي چې هغه علامه اقبال دی او علامه اقبال وایي چې آسیا یک پیکره ابوگل است ملت افغان در آن پیکر دل است از فسادی و فسادی آسیا در کشادی و کشادی آسیا نو ما وی چې هغه علامه اقبال وایي چې اشیاء وجود دی د زړه ملت افغان دی د افغان یو حیثیت نه ده ویلی او د ده د صحت نه د ټولې اشیاء صحت دی او د ده د خرابۍ نه د ټولې اشیاء خرابي ده نو ما یوازې پاکستان نه ویلي د ټولې اشیاء نو چې د پاکستان فرض جوړیږي چې د مفکر پاکستان دا مفکوره مخکې کړي نو پکار خو دا وه چې پاکستان جوړ شوی چې په دویمه ورځ چې کوم دی هغه د پښتون قومي وحدت دپاره چې کوم دی اقدامات اخیستي وي نو چې هغه وانه غسته
نو خو دغه مفکورو سره ته نه رسي او دا خو د پاکستان فرض دی چې د علامه اقبال مفکورو سره ته ورسوي چې څنګه ما وایي چې زمونږ که د شمالي اتحاد مشران دا خبره کوي نو زه هغې ته دا وایم چې په دې تاسو خبرو کوي دا کرښه څوک وړي نو ستاسو هم تاوان دی یوازې د پښتون تاوان نه دی د پښتون قومي وحدت کېږي نو دې کې ستاسو هم ګټه ده یوازې د پښتون قام ګټه نه ده دغه شان چې کوم دی نو د برطانیې په ځای خو دا په کار خو دا ده چې څنګه ما اوس د دې د ټروریزم د شرګردۍ په دغه کې وایي چې د هغې عوامل لګول پکار دي نو هغې عواملو کو یو لوی عمل دا هم دی چې ته یو قوم په باندې نیم کړی ټوکړې کړی دی هغه چېرته په هغې کې امن راته شي د هغې وینې چېرته بدلېدی شي نو باید چې هغه په دې باندې د دې معافي وغواړي ټول قوم نه چې دا یو جنایت دی موږ کړی نو دا وخت تقاضا سره وکړي او اوس خپل قوا د دې سره لګي چې دا قوم خپل وحدت حاصل کړي نه هغه نن هم په دې کې حایل دي چې هغه موږ ته افغانستان ته وایي چې څنګه دا منظور ویلي دي چې که دا په رسمیت وپېژندلی شي دا کرښه نو دا به د افغانستان ګشالۍ سره ته ورسي دا به د افغانستان ګشالۍ زیاتوي دا سر ته نه شي رسولی چې ما څنګه ووایې چې کوم حکومت د پاکستان د صدر اعظم په صدارت کې جوړ شوی و هغې هم نه دی تسلیم کرښه نه ده تسلیم کړې طالبان چې دې تربیه کړي وو هغې هم نه ده تسلیم کړې ځکه چې دا غیر فطري ده غیر قانوني ده غیر آئیني ده دا کیدی نه شي چې څوک دغه کړي د هغې نه علاوه بل سړی خو بل حکومت خو دا مسله نه پیدا کېږي چې هغه تسلیم کړي خارجه قوتونه چې اوس انګلستان مخکې د خپلو مفاداتو لپاره عمل کړی دی نن هم د خپلو مفاداتو لپاره نو تاوان اخیستلی هغه به زموږ دی که نه هغه به هلته کېناستي